السلام علیکم، جاوید بختیار یم. څنګه کولای شو په ایکسل کې داسې یو تخنیک کار کو چې څوک به لیکنه نشي کولای؟ یعنی پاسورډ به من نه اچولای، د کلر ټیکس رنگ به من نه بدل کړی، د ټیکس کلر ما کار به نه کوي. فار ایگزامپل زه دا شیټ سلیکټ کوم، شیټ ټول شیټ می سلیکټ کو او د دې کار لپاره اوس پریزنت ټایم کې زه ټیکس هم ټایپولای سم او بیا نمبر هم ټایپولای سم، منفي نمبر هم ټایپولای سم، خنثی نمبر یا زیرو هم ټایپولای سم. او زه دا کار کوم چې غواړم هیڅ شی ټایپ نسی، نو د دې لپاره به دلته کلیک قرباني وکړئ، نمبر ته به راسئ او نمبر کې به کاسټوم نمبر ته راسئ او کاسټوم نمبر کې تاسو پوهیږئ چې د سیمی کالن نه مخکې اول بلاک د مثبتو لپاره ده. یعنی کم یو ځل سیمی کالن و په دې کې به مثبت عدد نه لیکل کیږي، کم دوم سیمی کالن و منفي عدد به نه لیکل کیږي، و به لیکل سي مګر فارمیټ به نه لري، نه به ښودل کیږي. او منفي عدد څخه خلاص لغه بعد بلاک د خنثی یا صفر ده، نو صفر به نه لیکل کیږي. او کوم څلورم ځل و نو ټیکس به نه لیکل کیږي، نه به مثبت عدد لیکل کیږي به اما ښودل کیږي به نه. صحیح سو. اوس زه راځم دلته لیکم، ګوره ټایپ کوم منفي عدد، هغه شرط څوک یو راشي فارمیټن، ګوره سیل فارمیټن ریډ، زه دا ټول سلیکټوم، فارمیټ ورته اخلم، ریډ کلر چینجوم مګر ښودل کیږي نه. دا تخنیک داسې دی چې په دې جبه تاسو کلیک کوئ او بیا به څه کوئ بیرته وښود سي کنه، نو بیرته به دا ټول شیټ سلیکټ کړئ، فارمیټ ته به راسئ او دا څلور درې ځلې سیم کلون والی ده، بیک سپیس به کوئ او کولی شئ تنها مثبت دې وښودل سي، بیا مثبت ښودل کیږي. صحیح سو. که مثبت غواړئ بیا نو یو مثبت همداسې کوئ. اوس زه وایم بیرته دې شو سي، نو کې کوم ټول به راته ښود سي. او که غواړئ چې نه تنها مثبت دې شو سي، منفي دې نه شو کیږي، نو کاسټوم فارمیټ ته به هم دلته راځئ او بیا به څه ورته وایاستئ چې مثبت دې راته شو سي اما دا نور منفي او زیرو دې نه شو کیږي. منفي عددونه ما سره څه ختم شو. که منفي زه ټایپ کوم نور کار نه کوي.